په سلامونه او نیکو هیلو مارکلی کوم خدای دې کې روغ او جوړ بایسته یم. نن ورځ غواړم ستاسو سره د یو ډېرې مهمې موضوع په اړه باندې خبرې وکړم. ډېری زده کوونکي یا هم محصلین درسونه وایي، خو مشکل دغه ده چې دوی یو شی ژر نسي زده کوی، یا هم که چیرې زده کړي د دوی په یاد کې تر ډېره حده پورې نه پاته کیږي. نو نن ورځ غواړم ستاسو وښیم چې څه رقم کولی شو کوم معلومات چې دي هغه زر زده کړو، او څه رقم کولی شو چې دغه معلومات تر ډېره حده پورې په خپله حافظه کې وساتو. نو په نننۍ ویډیو کې به زه ستاسو وښیم چې دغه د پسیو یا هم د مجهول زده کړې چې شته ویل کېږي صحیح ده، د دغو مشکلات کوم دي. دومه خبره دا ده چې دغه کله چې موږ ستاسې یو شی هېروو، دا په کوم اساس باندې هېروو، یعنې د دغو کله چې موږ ستاسې معلومات واخیستل ذهن ته مو وسپارل، ولې د موږ معلومات هېرېږي. نو په دواړه به زه ستاسو سره خبرې وکړم. او درېیمه خبره دا چې دغه اکټیو ریکال لرنینګ چې دا چې ته ویل کېږي، یعنې کله چې موږ ستاسې یو شی زده کوو څه رقم کوی چې هغه ذهن ته وسپارو او د ډېر وخت لپاره زموږ ستاسې په ذهن کې پاتې شي. او د زده کړې یا هم د معلوماتو په ذهن کې د پاتې کېدو یو بل میتود به زه ستاسو ښیم چې سپیسډ ریپیټیشن ورته ویل کېږي، چې دغه چې ته ویل کېږي. نو په دواړه به زه ستاسو ته معلومات درکړم، ځکه نن سبا اکثره موږ ټریننګونه اخو، درسونه وایو، خو زموږ هغه نه زده کېږي، یا هم تر ډېره حده پورې په حافظه کې نه پاتې کېږي. یو خبره ده، کله چې موږ ستاسې یو شی زده کوو، نو دا هېرېدل چې دي دا طبیعي خبره ده. یعنې زموږ ستاسې مغز داسې فعالیت کوي چې هغه معلومات چې په هغو باندې کار نه کوي یا نه استفاده کېږي هغه خپله هېروي، او د دې په خاطر باندې ځینې معلومات هېروي چې د ذهن انرژي ضایع نه شي، یا زموږ ستاسې انرژي ضایع نه شي. نو دغه هېرېدل چې دي دا یعنې که څه هم طبیعي خبره ده، خو بیا هم ځینې وخت چې ډېر مهم معلومات یا هغه معلومات چې زموږ ستاسې په کار باندې راځي هغه زموږ ستاسې په ذهن کې نه پاته کېږي. ناول راځم چې دغه پسیو یا مجهول لرنینګ چې ته ویل کېږي، دغه هغه زده کړه ده کله چې موږ ستاسې یو کتاب لولو صحیح ده، یا هم یو لرنینګ ګورو، خو په دغو باندې کار نه کوو، په دغو کې موږ ستاسې ځان نه ارزیابي کوو، موږ ستاسې داسې فکر کوو چې دغه موضوع سره اشنا سو، خو کله چې مثلا یا امتحان ته ولاړ سو، یا هم چیرې له موږ څخه په دغو موضوع په اړه باندې پوښتنه کېږي، نو موږ ستاسې هغه موضوع په یاد نه یې پاته، ځکه دغسې ده مجهول لرنینګ ده صحیح ده، پسیو لرنینګ ده. دغسې ده موږ ستاسې خالص له یو موضوع سره اشنا سوي یو، دغه موضوع چې ده زموږ ستاسې ذهن ته نه ده تللې او زموږ ستاسې په ذهن کې نه ده پاتې سوې. نو دغه د پسیو لرنینګ دا ده چې موږ ستاسې خالص معلوماتو سره اشنا کېږو، هغه ذهن ته نه سپارو، په ځان باندې تکلیف نه راوړو چې دغه معلومات هم ذهن ته ولاړ شي او په میمري یا حافظه کې پاتې شي. دو ته ویل کېږي پسیو لرنینګ. نو ډېری معلومات چې موږ ستاسې هېروو یا هم شیان په ذهن کې نه پاته کېږي، هغه په دې اساس باندې چې موږ مجهوله زده کړه کوو، خالص له یو موضوع سره ځان اشنا کوو، د هغو په اړه باندې ډېر فکر نه کوو، یا هم هغه خپلې حافظې ته نه سپارو، نو ځکه له موږ څخه هېرېږي. اوس راځو د لرنینګ یا هم د زده کړې یو بله طریقه ته چې هغو ته اکټیو ریکال یایي. دغه څه رقم طریقه ده، په دغو طریقه کې موږ ستاسې معلومات لولو، مثلا یو موضوع لولو، له هغو وروسته موږ ستاسې یوازې معلومات انپوټ کوو یا یوازې معلومات ذهن ته نه سپارو، بلکې کوم معلومات هم چې ذهن ته سپارلې هغه بیرته راباسو، له ذهنه یې راباسو، یعنې آوټپوټ هم لرو. هغه په کوم اساس باندې کوو؟ له ځان ارزیابي کوو، ټیسټ کوو، یعنې کله چې یو موضوع ولوستله د دې په ځای باندې چې خالص هغه معلومات زموږ ستاسې ذهن ته انپوټ شي، موږ تاسې کوشش کوو چې بیرته دغه معلومات راوباسو، ځان ارزیابي کړو چې آیا دغه معلومات واقعا زما ذهن ته تللي دي که نه دي تللي. دو ته ویل کېږي اکټیو لرنینګ. یعنې په دې معنا چې موږ ستاسې خپل ذهن مجبور کوو، په خپل ذهن باندې تکلیف راولو چې دغه معلومات بیرته آوټپوټ کړي یا بیرته راوباسي. که چیرې موږ ستاسې کوم معلومات ذهن ته داخل شوي دي، انپوټ شوي دي، که بیرته موږ ستاسې هغه آوټپوټ کړو یا د ارزیابي په طریقه باندې یا په بله طریقه باندې، دا په دې معنا زموږ ستاسې ذهن ته معلومات تللي دي. یا د هغو موضوع په اړه باندې فکر کوو، مثلا یو موضوع ولوستله، نو مخکې له دې څخه چې بلې موضوع ته ولاړ سو، موږ ستاسې کتاب بندوو صحیح ده، کتاب بندوو، سترګې پټوو او ځان سره فکر کوو چې ما په دغو موضوع کې کوم شیان لوستلی دي،
نو کله چې موږ ستاسې دغه ریپیټیشن یا دغه تکرار په ذهن کې کوو نو تر ډیره حده هغه معلومات په ذهن کې پاتې کیږي. یا بله مهمه خبره دا ده چې کله چې معلومات ذهن ته داخل کړو د دې په خاطر باندې چې دغه معلومات هم تر ډیر وخت په ذهن کې پاتې شي نو هغه سره کوم کوو نورو ته ښیو ټیچکوي یو. کله چې خپل معلومات واخیستل په یو موضوع باندې سر خلاص کو نو بیا چې دغه موضوع بل چاته ورسوو بل چاته تدریس کوو نو بیا دغه معلومات زموږ ستاسې تر ډیره حده پورې په ذهن کې پاتې کیږي چې دوی ته ویل کیږي اکټیو ریکال یا هم چې موږ ستاسې په فعال ډول باندې هغه معلومات استفاده کوو په هغو کې موږ ستاسې ځان ارزیابي کوو دوی ته ویل کیږي اکټیو ریکال. یو بله خبره ده درېیمه چې هغو ته ویل کیږي فورګیټینګ کرو یا هم د هیرېدو هغه منحنسې ده. دا یو داسې کانسپټ یا داسې مفهوم ده کله چې موږ ستاسې معلومات ولولو د وخت په تېرېدو سره هغه چې ده زموږ ستاسې هیرېږي. مثلا یو موضوع ولوستله نو کله چې وخت تېرېږي مثلا ټیم تېرېږي ورځې تېرېږي نو دغه معلومات چې ده موږ سوکه سوکه هېروو. موږ ستاسې یو داسې حالت ته رسېږو چې هغه معلومات هم مکمل هېري نو دوی ته ویل کېږي فورګیټینګ کرو یا هم د هېرېدو هغه منحنې. نو هر څومره چې وخت تېرېږي زموږ ستاسې معلومات له یاده وځي له ذهن هم وځي. چې د دغو په مقابل کې بیا موږ ستاسې بل شی لرو سپیس ریپیټیشن. صحیح ده. سپیس ریپیټیشن په دې معنی چې کله موږ ستاسې یو موضوع زده کړه نو هغه ژر نه تکراروو. مثلا یو موضوع مې اوس زده کړه داسې نه ده چې زه 2 ساعته وروسته هغه تکرار کړم ځکه په کم وخت کې تر ډېره حده پورې د ما موضوع له یاده نه وځي. نو دغه موضوع چې زه تکراروم د هغو په منځ کې زه یو څه فاصله ورکوم. صحیح ده. یعنې داسې فاصله ورکوم چې زه په دې پوهېږم چې هغه موضوع له ما له ذهنه وځي نو زه بیا هغه موضوع تکراروم. یعنې کله مې یو موضوع چې زده کړه د دې په ځای باندې چې هغه مکمله هېره شي موږ یو ریپیټیشن یا تکرار بیا کوو. صحیح ده. خو دغه تکرار په منځ کې یو څه فاصله ورکوو. یعنې په دې معنی چې موږ ستاسې کله چې په دې پوه چې دغه معلومات مې بیخي له ذهنه وځي نو بیا ریپیټیشن کوو. بیا هم چې ریپیټیشن وکړو بیا یو څه وخت دا معلومات په ذهن کې پرېږدو خو چې په دې باندې پوه چې دا معلومات مې بیا له ذهنه وځي نو بیا یو ریپیټیشن یا تکرار کوو. نو په دې ډول سره دغه د موږ ستاسې په مغز کې معلومات تر ډېره وخته پورې پاتې کېږي چې یو موضوع زده کړه په هغو پسې سمدستي تکرار نه کوو یو څه ګپ یا فاصله ورکوو چې په دې باندې پوه چې دغه معلومات هم له ذهنه وځي بیا تکرار کوو. بیا یو څه وخت یا فاصله ورکوو چې په دې باندې بیا پوه چې دا معلومات هم له ذهنه وځي بیا تکرار کوو. نو په دې ډول سره زموږ ستاسې په مغز کې دغه معلومات چې تر ډېره حده پورې پاتې کېږي. یعنې په اول ور چې د بیخي هېرېږي خو که چېرې موږ ستاسې ریپیټیشن یا تکرار ورکوو دغه معلومات زموږ ستاسې په ذهن کې پاتې کېږي. مثلا دغه اول تکرار ده دا دوم تکرار ده دا هم درېیم تکرار ده خو دغه د تکرار ترمنځ باید شي فاصله وي. نو اوس راځم دې ته چې که چېرې موږ ستاسې وغواړو چې یو معلومات یو موضوع په ښه ډول یې زده کړو او تر ډېره حده زموږ ستاسې په ذهن کې پاتې شي باید موږ ستاسې دغه اکټیو ریکال او دا سپیس ریپیټیشن دا سره کوم کو سره یو ځای کړو. یعنې له دغو میتودو چې موږ ستاسې په ګډه استفاده وکړو بیا دغه معلومات چې دي زموږ ستاسې په ذهن کې تر ډېره حده پورې پاتې کېږي. یعنې په دې معنی چې موږ ستاسې یو موضوع زده کوو. صحیح ده. موضوع چې زده کړه له موضوع سره اشنا کېږو له هغو وروسته موږ چې کوو په یوه موضوع کې له ځان ارزیابي کوو. صحیح ده. له ځان نه ټسټونه اخلو ځان امتحان اخلو ځان ارزیابي کوو د هغو موضوع په اړه باندې فکر کوو. مثلا کتاب پټوو یا هم کله چې یو لرنینګ ګورو لرنینګ لرې کوو. صحیح ده. له ځان سره فکر کوو چې په دو لرنینګ کې څه شی و څه شی مې زده کړو هغه په کاغذ باندې لیکو. صحیح ده. او یا هم دغه موضوع نورو ته ښیو که څه هم که چېرې داسې نه و چې ته په واقعیت کې شاګردان ولرې یا محصلین ولرې داسې فکر وکړه چې زه دا موضوع چاته تدریس کوم. صحیح ده. نو په دې اساس باندې ته کولی شې چې دغه موضوع په هر اړخیز ډول سره وڅېړې. له هغو وروسته بیا کله چې د معلومات زده کړو بیا داسې نه کوي چې دغه معلومات مثلا ډېر ژر یې دوباره تکرار کړي. نه ته د هغو په منځ کې یو څه فاصله ورکوې. یعنې کله چې په دې باندې پوه شوې چې دا معلومات له ما له ذهنه وځي نو ته بیا هغه سره کوم کوي ریپیټ کوي یا تکرار کوي چې په دې ډول سره معلومات یا موضوع چې دا ستا په ذهن کې هم پاتې کېږي او ستا موضوع صحیح یادېږي.
خو که چیرې دا رقم نه و نو بیا زموږ ستاسې معلومات به څه یا به هم صحیح زده نه وي، کومه موضوع چې راکړل سوې ده یا به هغه موضوع زموږ ستاسې په ذهن کې نه پاته کېږي. نن سبا غټ مشکل دا ده چې موږ ستاسې ذهن ته خالص انپوټ کوو، خالص مواد یا معلومات داخلوو، په هغو باندې کار نه کوو. مثلا ویډیوګانې ګورو، کتابونه ګورو، مثلا له انټرنیټه معلومات راخلو، خالص معلومات انپوټ کوو، خالص معلومات مصرفوو. د دې په ځای باندې چې په هغو باندې کار وکړو، په هغو کې موږ ستاسې ځان ارزیابي کړو چې دا مې څومره زده کړي دي، خالص معلومات موږ انپوټ کوو، آوټپوټ نه لرو. نو په دې خاطر باندې موږ ستاسې ژر زده کړه هم نشو کوی، او که چیرې یو موضوع زده کړو هغه زموږ ستاسې په یاد کې هم تر ډېره وخته پورې نه پاته کېږي.